علامه رشاد بابا زموږ د ادبیاتو او بشري علومو په پوهنځي کې د پښتو څانګې مشر وو او زموږ د ادبي فنونو استاد وو. نو مهربانه شخصیت وو. له محصلینو او استادانو سره یې رویه او چارچلند ډېر صمیمي وو او په ټولو محصلینو او استادانو باندې ډېر ګران او منلی وو. د ژوند خاطرې خو یې نور ډېرې دي، ځکه ډېره موده څو سیمستره استاد محترم زموږ د ادبي فنونو استاد وو. نو یوه خاطره چې زما په یاد ده او هېڅکله مې نه هېرېږي، هغه یو وخت استاد محترم موږ ته د ادبي فنونو په برخه کې د کنفرانس سیمینار په هکله یو موضوع راسپارلې وه. نو زه یو داسې ساعت چې خلاص و تفریح شوه، په هغه تفریح کې ما وغوښتل چې ځینې پوښتنې چې له ما سره وې چې زه استاد علامه رشاد صاحب ته ورشم ډپارټمنټ ته او د هغو په هکله د ده ځوابونه واورم. نو زه ناخبره وم چې په پښتو په څانګه کې د استادانو غونډه وه. نو زه چې اطاق ته ورننوتم، ټول استادان ناست دي او علامه رشاد صاحب خبرې کوي او په شونډو یې خندا لورای ښکارېده. نو ما اجازه وغوښته، استاد ویل وایي کښېنه. زه بېرته شاته ولاړم چې غونډه خلاصه شي بیا به راشم. نو استاد علامه رشاد صاحب کرار وخندل او ویې ویل وایي غونډه پای ته ورسېده. نو استادان ټول ولاړ شو او د ده احترام یې وکړو او د مجلس د پای د غونډې څخه د وتلو اجازه یې وغوښته. نو بیا وروسته ما هغه د سیمینار موضوع له استاد محترم سره شریکه کړه او په ډېره لورین او پیرزون او مهرباني زما لارښوونه وکړه او زما پوښتنو ته یې ځوابونه وویل او له هغو سره جفت یې په دا بل ساعت له موږ سره په سیم کې درس درلود. او بله خاطره یې د ازموینې د استاد محترم خپله د دا ازموینه چې ډېره سامجنه او اغېزمنه وه. خو یو وخت بیا استاد علامه رشاد صاحب د پښتو د نظم د معاصرو ادبیاتو د نظم د متونو په برخه کې موږ ته استاد باجوړي تدریس کاوه. بیا نو د هغه ازموینه وه. نو استاد محترم له هغه سره د ممیز په صفت ناست و. نو هغه د صحنې ته ورتګ خو اسانه کار نه و، لکه د استاد سام او اغېز خو نو ډېر زیات و په محصلینو باندې. خو د ده ښه رویه او مهرباني او صمیمیت هر محصل ته دا جرأت ورکاوه چې استاد په مخ کې خبرې وکړي او خپل معلومات وړاندې کړي. نو معین باجوړي صاحب له ما پوښتنې کولې او علامه رشاد صاحب هم پوښتنې کولې. نو یو څو پوښتنې راڅخه وکړې، ټولې مې سمې ځواب کړې. یوه پوښتنه چې لږ له ما څخه د هغه ځواب ګډوډ شو، زه خپله پوه شوم چې لکه چې ځواب مې سم نه وي. نو استاد محترم راته وویل علامه رشاد صاحب مصطفی خان په دې پوښتنه کې دي لږ لکه په دغه ځواب کې دي لکه چې لږ نوکه یې پښه وښویېده او په یاد مې دي نوکه یې راته وویل وایي نوکه یې پښه دې وښویېده. نو ما وخندل کرار او معین باجوړي صاحب هم وخندل. بیا استاد ویل چې ماشاءالله ښه تیاری دې نیولی و او پوښتنې د ډېرې ښې جواب کړې او یو آفرین یې راته ووایه او زه یې له صحنې څخه رخصت کړم. او بل د لیکنې لیکوالۍ په باره کې هم د استاد خاطرې له ما سره شته. د وږمې مجلس د ادبیاتو بشري علومو د پوهنځي لخوا چاپېده. په هغه کې ډېرې لیکنې کولې او لیکنې یې زیاتره نقد وې، کره کتنه وه.
او بیا د ده او د رښتین ساتمن کله کله دغسې موضوعات راتله چې رشاد بابا کوم مضمون ولیکه بیا به نو رښتین صاحب یو څه نقد پرې کوو او بیا د رښتین صاحب په مضامینو باندې چې هغه د هیرې جریده کې مو کابل مجله کې پښتو ټولنې لخوا چاپېدله هلته مو او دلته په د اورمې مجله کې هم دا مضامین چاپېدل نو دا کره کتنه بیا د دې ترمنځ تقریبا د مناظرې شکل پرې درلود نو یو وخت بیا مو پوښتنه ځینې وکړه بیا زموږ یو اول نمره د سیمکو فیض محمد فیاض نومېده که ژوندی وي خدای دې ژوندی لري او که وفات شوی وي خدای دې هر کله رحمت وګرځي نو هغه بیا پوښتنه ځینې وکړه چې تا او د رښتین صاحب ترمنځ دغسې لیکنې او مناظرې روانې نو استاد وخندل چې او ورته یې وویل دا موږ یو بل ته قدر لرو احترام لرو نو هغه یوه خاطره وه چې په سیمه کې استاد هغه د محصل په ځواب کې دا خبره وکړه نو خاطرې یې د ژوند ډېرې زیاتې دي دا د بېلګې په توګه مې د دوو خاطرو یادونه وکړه نو علامه رشاد صاحب دې الله جل جلاله غریق رحمت کړي